زه ګوره ډرامو کې کار نه کوم او زه ډرامو کې کار نه کوم بس داسې یو شوقیه هغه مو کو ما نه د ملګري نه خفه کېږي چې یار سید رضا تا هغه سره کار وکړو ما سره ولې نه کوي د سره کار وکړو ما سره ولې نه کوي دا ډرامه چې تاسو وګورئ که نه د خپل فلم خپله مزه ده د هر یو ډرامې به خپله مزه وي خو انشاءالله د دې ډرامې څه جدا مزه وي عبدالله هغه موږ اجراګانو پسې خبره کړې ما صحیح خبره کړې وه خو هغه پوره شی ونه کوته بیا ما پسې دومره کمنټ دي د لیکل میکل خلکو کړي موږ پړاوم ما ښځه اوس کوم ته جواب ورکړم شی خو تاسو پوره وګورئ که او دا ډرامه چې کوم سکرپټ دی ماشاءالله ډېر ښکلی سکرپټ دی د یو بل سره د مینې محبت او بالکل چې دا کوم خلک راغلي پاکستان کې 40 کاله 30 کاله 50 کاله تېر کړه نو د دې په مینه محبت کې وه او دې لپاره بس ما هم دا خواهش و زه دې ډرامه کې زه په خپله کار وکړم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مورادری کاټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په پیښور کې د یو ټیلی فلم په سټ باندې قدرمنو د دې ټیلی فلم د دې ډرامې نوم دی تبنزي دا د نندارا ټي وی پروډکشن د سوري لاندې جوړیږي د پروډوسر چې کوم دی سراج علي خان صاحب دی او رائټر او ډایرکټر چې کوم دی فرمان عمر زی صاحب چې تاسو لپاره پیژندل نوم دی په دې ډرامه کې د پښتو د فلم د ټي وی د سټیج تکړه هنرمندان د خپل فن مظاهره کوي دیو کې چې کوم هنرمند زما سره موجود دی سید رضا شینواری صاحب زموږ ډېر ښه دوست زموږ ډېر ښه ملګری دی او ډېره موده بعد د شو بستراغه د ډرامه کې کار کوي نو دای سره خبرې اترې کو چې د دومره موده ولې غیب ډرامونه اوس څنګه د ډرامې ته راغی بهرحال سید رضا صاحب ټول وړاندې خو تاسو لا د زامنو ودونه د کړي د هغې مبارکباد درکوم ډېر مبارک ډېره مننه ډېره مننه الله د خوشحال ساته ډېره خوشحاله اوسې بیا د یو ګیله کوم چې تا موږ ته د واده نه دي ویلې ځکه چې کوواټ تا ته پته کوواټ سره زما څومره مینه ده بهرحال دغه ګیلې شکوې خو ځان له خبره خو کومې ډرامې په سټ باندې چې موجود یو ته به نه ځي د دې په حوالې سره به څه وایې اول خو ګیله په ځای ستا ګیله چې کومه ګیله وکړه دا ستاسو ګیله بالکل په سر سترګو ما نه ډېر داسې د ګوتې غمي پاتې شوي دي ډېر انډیوالان نه پاتې شوي دي او ډېر خلکو ته ملامته رالمه د هغې تاسو ټول نه زه بخښنه غواړم او پاتې شوه دا ډرامه د پښتو چې کومه ده ته به نه ځې ډېره موده بعد کم بیک وکړو په دې ډرامه کې دې کې داسې څه خاص خبره وه دې کې یو خو دا و چې زما کومې ډرامې چې مخکې راغلې وې ډرامې خو ما ډېرې کړې خو ما یو 4-5 ډرامې د افغانستان دپاره کړې وې نو بس دا زما کوم انډیوال چې دی سیراج چې کوم دی دا د ډرامې پروډوسر دی او بس د مجبوره کړم نو بیا زما هم دا خواهش شو چې زه هم په دې ډرامه کې کار وکړم او دا ډرامه چې کوم سکرپټ دی ماشاءالله ډېر ښکلی سکرپټ دی د یو بل سره د مینې محبت او بالکل چې دا کوم خلک راغلي پاکستان کې 40 کاله 30 کاله 50 کاله تېر کړه نو د دې په مینه محبت کې وه او دې لپاره بس ما هم دا خواهش و زه دې ډرامه کې زه په خپله کار وکړم نه ځکه رالم کوي نور دې تقریبا دا شوټینګ شروع دی دې کې زما ډېر څه ملګري راغله او رنګونه یې راته وکړه یو یې ما سره به ډرامه کوي بله یې ما سره به ډرامه کوي خو زه دا خبره هم کومه ستا په دې چینل باندې چې زه ګوره ډرامو کې کار نه کوم او زه ډرامو کې کار نه کوم بس داسې یو شوقیه هغه مو کو ما نه د ملګري نه خفه کېږي چې یار سید رضا تا هغه سره کار وکړو ما سره ولې نه کوي د سره کار وکړو ما سره ولې نه کوي لکه ګیله د هېڅوک هم نه کوي ځکه چې زما شکر الحمدلله خپل یو لین روان دی خپل یو کاروبار روان دی که نه او کوو به ډرامې به هم کوو خو بس کله کله که نه چې هغه شوق پیسه کاروبار چې کوم نه نشي پرېښودی که نه او الله دا ټول خوشحاله ساتي او دا بله خبره ستا په چینل باندې یو دا خبره هم کومه چې دا ډرامه کومه لیریس کېږي دا به ننداره ټي وي د هغې چینل نه به لیریس کېږي او زه ټول خلکو ته دا وینا کوم چې ښه په مینه محبت یې وګورئ او دا ننداره ټي وي چې دی دا چینل ګوره ستاسو په زور باندې به مخکې ځي او زموږ ورته چینل هم نوی دی او زما ورته اولنۍ ډرامه هم ده نو زه اوس ګورم چې دا خلک ما سره څونه مینه کوي دا ننداره ټي وي چې کومه ده نو دې دپاره خامخا دا چینل به تاسو ډېر سبسکرایب به موږ دغه دا نومونه هم نه راځي څه ورته هېڅ ورته نه که نه خو چې دا چینل لږ مخکې بوځي نو موږ به ډېر خوشحاله شو تاسو چې موږ ګورو تاسو یو په شوبز کې قدرمنو شوبز کې د دوی یو ډېر لوی نوم تاسو ته ښه پته ده چې سید رضا شینواري صاحب چې ایز ا پروډوسر دوی هغه پروجیکټ کړي په خپل وخت کې د سیډي په دور کې چې په هغې پروجیکټ په هغې دغه باندې
مطلب په هغې پیمنټ باندې به پښتو سینما فلم جوړېده دوی داسې ډرامې کړي. بالکل دا خبره ستا په درسته بالکل دا خبره هغه ده خو ان شاء الله دا ډرامه چې کومه ده کنه چې خو نن سبا خو یو چینل مې سب نور ډېرې شي موږ ته خو پته نه لګي موږ خو الله که خپل نوم هم رښتیا شو خو چینل هم ډېرې شوي دي او ان شاء الله دا ډرامه چې تاسو وګورئ که نه د خپل فلم خپله مزه ده د هر یو ډرامې به خپله مزه وي خو ان شاء الله د دې ډرامې څه جدا مزه وي دا ډرامه به تاسو خندئ او دا ډرامه به تاسو ژړئ. په دې ډرامه کې تاسو سره نور څوک څوک یاره ما ته خو ولا د ډېرو کسانو نومونه نه راځي بخښنه غواړم دې خبرې خو زموږ د وخت چې دی دا موږ سره یوه پکې خالد یاسمین ده زه پکې هغه پېژنم نور ولا د نومونه لکه ټول ښه دي شکر دی زما خو ډېر عزت قدر کوي لکه که زه یې نه پېژنم ما خو پېژني که نه الله د ټولو عزت وکړي پوه شوې او دا هغه چې دی نوم یې راهیر شو دغه فرمان عمرزی دی ډایرکټر دی او دغه کوم کسان چې دي نو خدای شته ته پکې ډېر نه پېژنې ځکه چې تا ډېر وخت د فیلډ نه ته سیټ تشویر ځکه وګورم تاسو کامیابي هم دغه تاسو روزګار طرف ته لاړئ که زموږ ډېر هنرمندان موږ وګورو لکه اخري ژوند ډېر زیات بیکاره دغه په دې په غریبۍ او په دغه کې تېرېږي په دغه وجه چې صرف شوبز پسې شي او بیک ته روزګار نه کوي نو زما په خیال زیات ناکامي هم دغه وجه ده. دا خو زړګی ګوره تا سره خو ما مخکې مې انټرویو شوي دي زه خو هر یو کس ته دا خبره کوم هر یو اکټر ته دا خبره کوم چې سیټ بزنس ډېر ضروري دی ډېر ضروري لږ نه ډېر ضروري دی پوه شوې سیټ بزنس دی بس یې د شوق دی د بزنس دی دا هم کاروبار دی یو بل کاروبار هر یو انسان پنځه شپږ کارونه نه کوي ولې دې کاروبار کې دا کار دی باندې بروسه نشته دا صابونه ولاړه سټې هم ته خو دې شي بس دا خبره خو نشو کولی کولاوي خبرو کې به خفګانونه جوړېږي که نه هغه ستا خبره ډېر ټارګېټ ځکه یو خبره ډېر ټارګېټ شوې وه ستا یو چینل باندې موږ یو انټرویو ورکړه د لمال هغه موږ یې جوړاګانو پسې خبره کړې ما صحیح خبره کړې وه خو هغو پوره شی ونه کو ته بیا ما پسې دومره کمنټ دي د لیکل میکل خلکو کړي مې پړاوم ما ښځه اوس کوم ته جواب ورکړم شی خو تاسو پوره وګورئ که نه پوره خو وګورئ که نه نو د دې ډرامې په حوالې سره مطلب ته وایي چې دا یو خو د غټ بجټ ډرامه ده یقینا چې زه په سیټ په خپله کېناستم نو ډېر د غټ بجټ ډرامه ده او ډایرکټر کوم فرمان عمرزی صاحب کوم ګورو هغه یو لیجنډ ډایرکټر دی یو سینیئر ډایرکټر دی نو مطلب یو ښه ډرامه وي ان شاء الله دا ډرامه چې څوک وګوري دا به نه چې زما ټایم ضایع شو او ان شاء الله دا کنفرم یم چې خوند به ورکوي خوند به ورکوي که موږ وګورو سینما تقریبا چې ختمه شوه نه سینما ختم شوه نور هم نمبر په نمبر ختمیږي روان دي روانېږي نو یوټیوب کوم ګورو یوټیوب څه نه څه داسې شوبز را جام دی کو او چې ته ښه کار کې ښه ټیم ورک واخلې ښه سکرپټ واخلې ښه ډایرکټر واخلې نو یوټیوب به هم ستاسو لار درکوي بالکل صحیح ده یوټیوب خو سړي ته لار ورکوي چې صحیح دا یو نوی غونډه شی راغی دا خو خو موږ وایو چې داسې ګپ دی که نه خو اوس حقیقت شو اوس حقیقت شو ځکه دې کې موږ د یوټیوب د وجې نه داسې ډېر زاړه زاړه اکټران وکته چې بیا مو وکاته په سکرین باندې آوټ شوي که نه هغه بیا راغله هغه بس دا دی چې دا یو داسې دی چې خپل اختیار دی خپل وخت دی که نه ته به ځان ته چینل هغه کا بس نو ښه دی یوټیوب هم ښه دی بس صحیح ده اکټر پکې ژوند دی ټیک شو ډېره مننه ستاسو سین دی چې چا انټرویو کوم بیا راشه دا خو سین دی ډېره مننه تاسو ورشه قدرمنو د ډرامې ته به نه ځې په سیټ باندې موجود یم د دې ډایرکټر چې کوم دی هغه فرمان عمرزی صاحب دی رایټر هم هغه دی پروډوسر سراج علي خان دی دا به د نندارا ټي وي پروډکشن د ستوري لاندې جوړېږي د هغې نه به ریلیز کېږي نو دا چینل تاسو خامخا سبسکرایب کړئ دا یو ډېره مزیدار ډرامه دی موضوع چې کوم دا ډېره ښه انټرسټینګ موضوع ده کوم زموږ افغانان رونه چې د پاکستان نه روان دي کډې کوي افغانستان ته روان دي دا په موضوع باندې جوړه شوې ده د هغې ته مینې محبت او کومې رشتې چې کوم دي کوم مطلب دلته هغوی کوم وخت تېر کړی د هغې په موضوع باندې جوړه شوې ده نو یقینا چې ډېر یو انټرسټینګ موضوع ده ډېره ښه موضوع ده د دې ریکارډینګ ډېر په تیزه سره روان دی ډېر زبر کمپلیټ شي او په نندارا ټي وي باندې به دا ریلیز کېږي په یوټیوب باندې نو انتظار کوئ